د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین حفیظ مولوي محمد حمید حسیب د غزنی ولایت والي سره وکتل. نن ورځ وروسته له غرمې د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین حفیظ مولوي محمد حمید حسیب د غزنی ولایت والي مولوي محمد اسحاق اخونزاده سره وکتل. کتنه په داسې حال کې ترسره شوه چې د لوړو زده کړو وزارت د زیربنا رئیس قاضي عبدالعزیز عزیزي هم ګډون درلود. لومړی د لوړو زده کړو وزارت معین ښاغلي حسیب صاحب خبرې وکړي. په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه چې د لوړو زده کړو وزارت په هر ولایت کې ریاست لري او موږ کوښښ کوو چې محصلینو ته د ولایت مقام په همغږي ښه په معیاري توګه خدمات وړاندې کړو او د ولایت مقام څخه یې غوښتنه وکړه چې د یاد وزارت اړوند ریاست سره همکاري وکړي او په اخر کې یې شته ستونزې او مشکلات له ښاغلي والي صاحب سره شریک کړل او د حل فصل غوښتنه یې وکړه. ورپسې د غزنی ولایت والي مولوي محمد اسحاق اخونزاده خبرې وکړي. راغلو میلمنو ته یې ښه راغلاست وویل. په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه چې موږ د دیني او عصري زده کړو او محصلینو د شریعت په چوکاټ کې پوره حمایت کوو. موږ په خپل هیواد کې په هره برخه کې ځوان کادرونو ته ضرورت لرو. هر هغه څوک چې هیواد او ولس ته خدمت کوي موږ یې پوره همکاري کوو او په اخر کې یې ښاغلي حسیب صاحب ته د شته ستونزو او مشکلاتو د حل ډاډ ورکړ.